د بلخ سرپرست والي حاجي محمد یوسف پاپا په مشرۍ د اداري مجلس نوبتي غونډه جوړه شوه چې پر مهال د بلخ د مرافع محکمې رئیس او ملکی ادارو مسؤلینو او استازو پکې برخه اخیستې وه. په پیل کې د بلخ سرپرست والي ټولو ته ښه راغلاست ووایو او دغه راز د اداري مجلس پر ارزښت خبرې وکړې. د دې ترڅنګ د ټولو رئیسانو سره په یو شمېر برخو کې مهمې لارښوونې او سپارښتنې شریکې کړې چې باید د خپلو ریاستونو دروازې دي د دې ولس پر مخ پرانیستې وي، ځکه په تیرو وختونو کې د ولس اواز هیڅ چا نه اورېدو، ستونزو او غوښتنو ته یې رسېدنه نه کېدله. خو اوس د امیر المؤمنین د لارښوونې سره سم د اسلامي امارت ټول مسؤلین دې ولس ته په هره برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي، د دوی ستونزو ته په هره برخه کې رسېدنه وکړي او کارونه دي د اسلامي اصولو په چوکاټ کې له خنډ او ځنډ پرته پر وخت ترسره شي. ورپسې د اجنډا مطابق د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس بلخ کې د نخاس بازار انتقالول نوي ځای ته، د مرافع محکمې د رئیس په مشرۍ د تیر حکومت زورواکو د برېښنا پور په هکله د کمیټې پریکړه، د عدلیې د رئیس په مشرۍ د چرګانو حلال ځای د مسؤلینو شکایتونو اړوند چې د چرګانو د غوښې خرڅوونکو څخه یې لري د کمیټې پریکړه، د ښاروالۍ د پنبې او نباتي غوړیو دولتي شرکت او یو شمېر نورو ادارو پورې اړوند موضوعات غونډې ته په نوبتي ډول وړاندې کړل شول چې د ټولو مسؤلینو تر هراړخیزو مشورو او نظرونو شریکولو وروسته د بلخ سرپرست والي په مشرۍ ورباندې لازمي پریکړې وشوې او هم د یو شمېر موضوعاتو د حل په موخه کمیټې وټاکل شوې. د اجنډا تر ټولو موضوعاتو وروسته د بلخ مستوفي د امیر المؤمنین له لوري د 1402 مالی کال ملي بودیجې د 42مې ګڼې اړوند غونډې ته 38 مادې وړاندې کړې او د ټولو رئیسانو مسؤلینو څخه یې غوښتنه وکړه چې په یادو برخو کې دې ژر تر ژره اجرات وکړي. د دې ترڅنګ د مالی وزارت له لوري د حقوقي چارو کارپو احمد پرویز نوابي او احمد ولی سنگر د فرهنګي چارو کارپو ته ستاینلیکونه د مرافع محکمې د رئیس له لوري ورکړل شول او تر هغه وروسته اداري مجلس د دعا په ویلو سره پای ته ورسید.